مننه کوم ځانو بیا هم ښه راغلاست. یو خاص سلام ټولو هغو درنو اوریدونکو لیدونکو چې دم ګړی موږ سره یو ځای شوي دي. څیرې خپرونه دوام لري. ځانو خپرونه کې شیخ صاحب را سره میلمه ده. ځانو مدرسه کې قرار لرو. شیخ صاحب محترم دا د محصلي دوره ما هم تېره کړې ده. لږ شوختوبیته وي، خبره زر نه اوري، مست وي، کله کله کور پسې هم زړه درد کوي. یو مسافري شي، بیا ځوانان شي، بیا دغسې نسال شي. دا هم د مدرسې د متعلمي د پوهنتون محصلینو په شان شوخي کوي، مستۍ ته ځي، چکر ته ځي، والیبال فوټبال کرکټ دا لوبې سره کوي. و نو اصل کې خو به زه وایم چې زموږ د مدرسو شاګردان خو لا ډېر شوخان دي، مست ډېر. نو ټولې لوبې الحمدلله دلته کوي مازدیګر. بس کمې لوبې چې افغانستان کې رواج دی هغه لوبې ټول د ملګري کوي، هر څوک بېل بېل هر چېرته لګیا دي. دوی خپل منځ کې به ټورنمنټ څه داسې سیالي په لاره سره اچوي، یا کرکټ کې یا فوټبال کې که دا چا زړه چاره لوبه سره کوي؟ هر څوک خپله لوبې روانه کړي. څوک لکه د افغانستان داسې نه په ټول افغانستان کې یوه لوبه نه وي رواج. بعضې یو اوس مثلا موږ سره دلته جنوب طالبان دي، هغوی یوه لوبه لري باډي ورته وایي. دوی ته هغه خوند ورکوي. هغه بیا د موږ طرفو ځوانان هغوی سره نابلده دي، هغوی چې دا چې شته منډې را منډې وي. هغه بیا د موږ لوبه مثلا چې دلته کرکټ ته یا کوم هغه بیا دې ته نه ټول یو سره بلد نه وي. یعنی صحیح د بلد وي بعضې، خو اکثره داسې وي چې هر چا خپل وطن کې چې کومه لوبه د هماغه خوند ورکوي په هغه باندې لګیا وي. تاسو بیا دغه دورې کې کومه لوبه ترسره کوله؟ دغه تفریح ټایم کې څه کول؟ زه خپله والیبال سره لږ شوق لرم، خوند راکوي. اوس هم کله کله هلته ملګري کوي، د موږ مدرسې استادان والیبال کوي. کله چې فرصت پیدا کړم مازدیګر وخت کې کله مطالعې نه خلاص بیا ورته راوځم. اوس هم والیبال ته ځې؟ ولې نه، دا اوس هلته چې مازدیګر وایستې به مو سره کړی یو. شیخ صاحب محترم، دا طالبان د پوهنتون د مکتب په شان نورو څه سره هم علاقه لري؟ شعر و غزل و لیکوالي، رسامي یا انګلیسي یا کمپیوټر؟ لکه چې موږ پوهنتون کې وو شیخ صاحب محترم، هو به د ژورنالیزم پوهنځي محصل، رسامي ته به هم روانو، یو بل مسلک به هم سره زده کولو، یو هنر به ځان سره وو، یا شعر یا غزل یا لیکوالي یا څه به سره وو. دغه طالبانو کې هم داسې انګیزې شته، داسې فکر خیال شته چې د قرآن عظیم الشان د تفسیر او د آیاتو د نویو ترڅنګ نور هم څه زده کوي؟ نو داسې ده کېدای شي ما سره خو به اشنا سوی یې د ما درسونه به دي کله په د شبکاتو کې اورېدلي وي، انټرنیټي شبکاتو کې. نو زه کله تنګ پاتې یم، په یو بحث نه یم پاتې. یعنې د نورو شیانو سره مې هم شوق د شاګردان هم الحمدلله همداسې دي. نه تنها د ما شاګردان، ټولو د دیني مدارسو، یعنې کله کله د دښمن داسې تبلیغ د دیني مدارسو په اړه باندې کړی چې دوی بس هیڅ شی نور نه دي، هغه څو شیانو سره کار د نورو چې سره یې کار نه ده. الحمدلله موږ په شاګردانو کې هر رقم ته خلک لرو، شعر و شاعرۍ سره. پوښتنه دې ترې نه وکړه تا ته اختیار د کوم شي کې چې انشاءالله ته پوښتنه ترې وکړې هغه اهلیت خلک موږ لرو.